السلام علیکم ګرانو دوستانو. د نن ورځې ویډیو مو د ژوند ملګری د جنسی ژبې پیژندل دی. تاسو دا ویډیو یو راز لري، هغه دا ده چې تاسو دا ویډیو په دقیق توګه واورئ. خپل ته ژوند ملګري که نارینه یاست د ښځې جنسي ژبه زده کوئ او که ښځه یاست د نارینه جنسي ژبه زده کوئ. دا ویډیو یو راز ده زموږ د راتلونکي ویډیو دپاره چې سبا به ډکه سي چې څنګه خپله ښځه جنسي تحریک کړو. نو مخکې له دې چې خپله ښځه جنسي تحریک کړو، باید نارینه او ښځه دواړه دا ویډیو مکمله واوري تر څو اول جنسي ژبه زده کړي. دوام وایي بې له مینې جنسي رابطه ستاسو اړیکې وژني او یو خسته کننده رابطه جوړوي. بعض وخت به تاسو لیدلي موږ واده وکړو، جنسي رابطه مو هم منظمه نه وي، دا رابطه به د سړه سي، بیا نه جنسي رابطه خوند راکوي، نه د ژوند ملګري خوند راکوي، هېڅ شی خوند نه راکوي. وایي که د جنسي رابطې مهارتونه زده کړئ نو رابطه مو د مرګ او خسته‌توب پر ځای یو ابدي مینې باندې بدلیږي. د روانشناسي په علم کې د میړو د معاینې رابطه سیکس تراپي یا سیکشوال ټریټمنټ د سایکیټریست په توسط دا ټوله شان به دې خطر منځته راغله په عصري نړۍ کې تر څو موږ تاسو ته منظم توګه مسلسل نوي مهارتونه در زده کړو. لکه څه رقم چې هر تلیفون، هر کمپیوټر، هر څه اپډیټ ته ضرورت لري. لکه یو انجینر چې یو کور جوړوي، نوي نوي نقشې راځي، نوي نوي تخنیکونه په ساختماني شرکتو کې راځي. مثلا اوس په ساختماني شرکتو کې د کورو هوا کش چې ورکړي په چت کې کوچنی شی هوا باسي. پخوا به خلکو الاده ماشینک رانیوي بسته کړی وي او د کور هوا ویسته، لیکن اوس دا په اتومات توګه بوځي. دا هغه شیان دي چې اپډیټ سول. نو روابط هم دغه رقم مسلسل اپډیټ ته ضرورت لري. موږ متخصصین ځو پوهنتون ته فیس ورکوو، درس وایو، بیا بیرته تاسو ته راځو نو تاسو باید دا زده کړئ. وایي هغه نارینه چې زده کړي په مختلفو طریقو خپل د میرمنې بدن لمس کړي، دا کار سره نارینه ښه تحریک کیږي او مینې ته رشد ورکوي. یعنې تاسو نارینه دا زده کوئ چې خپل د میرمنې کوم ځایونه باید لمس کړي، د ښځې کوم ځایونه لمس کېده خوښ دي، دا باید تاسو زده کوئ. وایي کله چې ښځې دا حس کړي چې زما میړه زما سره مینه لري نو د نارینه د جنسي رابطې غوښتلو ته مثبت جواب وایي. که تاسو مسلسل توګه د میرمنې سره منظمې خبرې وکړئ، مینه ورکړئ، د دې سره مجلس وکړئ، هغه باندې ته ډېر ګرانېږي او بیا چې هر وخت ورته ووایې چې زه جنسي رابطه در سره نیسم، هغه درته راضي کېږي. خو که چې غصې پر کولې، چمونه دې ورته کول، علامې دې کولې، د دې پر رضا نه تللې، بیا چې نو ورته وایې زه جنسي رابطه غواړم، هغه درته وایي زه ستړی یم، ما د لاسه نه کېږي. جنسي رابطه ښځو ته یو فرصت دی چې میړه خپل مینې کې برخمن کړي، تر څنګ یې ښه د مینې تغذیه ورکړي. هغه وخت دا تغذیه دا تاسو ته درکولی شي چې تاسو هغې ته عاطفي مینه ورکړې وي. وایي نارینه فقط په دې خاطر ښځو ته علاقه نه لري چې ښځې دې دوی تحریکوي، وایي بلکې دوی باندې خپل ښځې ګرانې دي او غواړي د دوی سره صمیمي واوسېږي. وایي نارینه د ښه جنسي رابطې لپاره لومړی دا ته ضرورت لري چې د خپلې میرمنې جنسي رضایت څخه خبر سي. نارینه ډېر مایوسه کېږي چې ښځه د ده سره انزال نه سي، ښځه د ده سره خوند وانخلي یا د ده سره یو ځای انزال ته ونه رسېږي. جنسي رابطه هر وخت کېدای سي ښه سي. لکه څه رقم چې موږ کولی سو هر وخت یو زوړ تعمیر کړو، بیرته یې جوړ کړو، دغه رقم جنسي رابطه هم امکان لري چې بیرته جوړ سي. شرط یې دا دی چې مهارتونه یې زده کړئ. وایي نارینه د ځان او ښځو اړوند هېڅ معلومات نه لري، خو بیرته تمه لري چې ماهر کس واوسېږي په جنسي رابطه کې. هغه وخت ماهر کس اوسېدلی سي په جنسي رابطه کې چې ته د ښځو ژبه زده کړې او د نارینو ژبه هم زده کړې، هم ځان وپېژنې هم ښځه وپېژنې، بیرته یو بل ته منطقي خبرې وکړئ، منظمې خبرې وکړئ. وایي ښه مسلسل او اوږدمهالې مینې ته ضرورت لري ښځې. د ښه جنسي رابطې لپاره نارینه دا ته ضرورت لري چې د ښځو بدن وپېژني او پوه سي د ښځو بدن کوم بخش کې لومړۍ توجه ته ضرورت لري. نارینه خپله بې له معلوماتو نه پوهېږي چې ښځې څه ته ضرورت لري. دوی فکر کوي کوم څه چې دوی غواړي هغه ښځې هم غواړي. نارینه هغه ځایونه د ښځې لمس کوي چې دوی تمه لري ښځه یې د دوی دا لمس کړي، خو ښځې داسې لمس نه غواړي. یعنې نارینه بعض وخت فکر کوي چې دا ځایونه د ښځې لمس کم
په حقیقت کې دی نه په خبر چې ولې زه لمس کوم. د ده هدف د لمس دی چې دی غواړي چې ښځه د ده دا ځایونه لمس نو دی اقدام کوي په غلط اقدام باندې. تاسو د دې لپاره چې په دې پوه شئ چې خپل د مېرمنې یا د مېړه کوم ځای لمس کړئ تر څو هغه تحریک ته ژر اماده سي، باید تاسو مهارتونه زده کړئ. د جنسي رابطې جریان کې ښځې د آهسته قرارې رابطې غوښتونکي دي، خو نارینه بیا تحریک وي، عجله کوي. نارینه د دې لپاره چې ښه جنسي رابطه بار بار ولري باید د ښځو اړوند مکمل معلومات ولري، یو څه د ځان پر عجلې باندې کار وکړي. لکه حضرت مسلم چې ویلي د پرندګانو پر کمو مېرمنو ته مه راځي، نو یو څه تاسو هم پر ځان باندې تکلیف یوسئ تر څو ښځې هم بیا ستاسو جنسي رابطو ته مثبت جواب ووایي. خوشبختی باید د نارینو سره داسې راسي لکه په فلمو کې وایي په یو دیدار باندې مینه. دغه ته څه وخت میړه ومینه لسیږي کله چې ښځې د نارینو سره کومک وکړي. ښځه باید د نارینه سره کومک وکړي، معلومات ورکړي چې زما څه شي خوښېږي څه شي مې نه خوښېږي په جنسي رابطه کې. وایي ښځه باید مینه حس کړي تر څو تا حس کړي. نارینه او ښځې جنسي رابطې کې متفاوت دي. وایي نارینه جنسي خوند په ډېر فشار باندې حس کوي، ښځه جنسي خوند په مسلسل آرام فشار باندې حس کوي. نارینه جنسي رابطه کې د خلاصېدو په فکر وي چې خلاص سي او لرې سي له ښځې څخه، خو ښځه غواړي ډېر وخت وروسته خلاصه سي. ښځه نه غواړي د خوند وروسته ته ځینې لرې سي. نو په دغه وخت کې د نارینه مینه معلومیږي. کله چې جنسي رابطه یې ونیوله او ستا څخه لرې نه سو، دا معنا لري که څه هم د زړه غواړي چې لرې سي، خو که لرې نه سو نو دا معنا لري چې هغه تا ته صبر کوي، حوصله کوي او تا ته وخت درکوي. نارینه د ښځې د بدن په لمس کولو سره او دا چې حس کړي په لمس یې ښځې ښه احساس وکړ نو خوند تجربه کوي. وایي ښه جنسي رابطه کې دوهم ځل پیدایښت صورت نیسي، لکه ته چې بیا پیدا سي. دا باید ښځې ښه یاد ولري چې د نارینو جسمي لوږه او د دوی عجله د هوسبازۍ په معنا نه ده. بعض وخت ښځې فکر کوي دا نارینه تهدیدوي، وایي ته هوسبازه یې، بل کار نه لري، زما د بدن سره چې کار دی، وږي راسې بلا چاته وړاندې کوي. دا هوس نه دی. برعکس نارینه د دا په توسط یو عمیق ژور مینې، محبت او صمیمیت احساس ته رسیږي، د زړه دروازه یې خلاصیږي. تاسو به اورېدلي وي وایي نارینه د شپې او مېرمنې ته ویلي وه چې ته سپوږمۍ وه، ورته ویلي وه چې داسې امیل به در رانیسم، داسې به وکړم. دا دوی کې یو صمیمیت او د مینې احساس پیدا سي. او بیا نو خلک وایي چې والله په هغه حالاتو کې د نارینه پر خبره غوږ به نه نیسئ، ځکه چې دا نارینه بیا تاسو ته انتیک کوي. شلمه موضوع ده. وایي په دا مسئله خپله نارینه هم نه وي خبر چې د جنسي رابطې په جریان کې په ده څه کېږي او وروسته په ده څه کېږي. وایي مخکې له جنسي رابطې نارینه د ښځې بدن ته مجذوب سي لکه لیونی، داسې یو احساس پیدا کړي. بیا جنسي تحریک ورته راځي او شروع کوي په جنسي رابطې باندې. وایي په دغه وخت کې د نارینه بدن چې جنسي رابطې ته حرکت وکړي یو دم د دوی رابطه د عقل د وچې حصې سره پرې کېږي او وجود یې د احساساتو څخه ډک کېږي. د دوی وجود چې د احساساتو څخه ډک سو نو بیا هغه دوی تا ته وایي چې ته سپوږمۍ د ته راته کومه، داسې امیل در رانیسم، داسې بنګړي در رانیسم او دا شیان شروع سي. وایي راځو د نارینه جنسي آله د هغه د بدن ډېر حساس غړی دي. کله چې تناسلي آله لمس سي نو نور بدن سره وصل کېږي او ټول بدن یې تحریک کېږي. ګورئ کله چې موږ په د لاس په توسط د نارینه جنسي آله لمس کوو نو دا دوی و تحریک ته رسیږي او ټول بدن یې پر جوش راځي. خو برعکس دا په ښځو کې داسې نه. د ښځې د شونډو او د ځیګر د شونډو په مچ کولو او د ځیګر په لمس سره د ښځو ټول بدن په حرکت راځي. د نارینو تناسلي آله، د ښځو شونډې او ځیګر. په دغه وخت کې د نارینو هغه مینې، علاقې او شهوت احساسات چې د ورځې جریان کې د ذهن د منفیتوب له وجې خاموش یا مړه سوي وي یو وار سره ژوندی کېږي او ښه جنسي رابطې ته نارینه آماده کېږي. موږ په مخکینۍ ویډیو کې هم ویلي وه چې نارینه د جنسي رابطې ته چې کله راسي د ورځې په جریان کې د نارینه احساسات وژل کېږي. کله چې جنسي رابطې ته راسي ګرد د شان را ژوندي سي او په یو ژوندي موجود بدل سي.
له جنسي رابطې وروسته نارینه خوشحاله کیږي. وایي په حقیقت کې نارینه د خوشحالۍ وروسته د لیرېوالي احساس کوي چې باید لیرې سي. دلته نو د صبر او حوصله وایي معلومیږي چې ستا سره څومره مینه لري او ستا دپاره څومره فشار پر ځان راوړسلی سي چې تا په غېږ کې ونیسي. د جنسي رابطې جریان کې نارینه قدرتي د دا توانایي لري چې خپل د مېرمنې مینه وویني او حس یې کړي، خو دا توانایي ښځې نه لري چې خپل د مېړه مینه وویني او حس یې کړي، خو نارینه دا حس کوي. نارینه باید د عاطفي خبرو او خپله یې باید ورته ښکاره کړي چې دا دی ته پر ما ګرانه. نارینه ښځه ستاسې هغه مینه نه ویني ستاسو په زړه کې، خو نارینه د ښځې مینه ویني. کله چې نارینه دا حس کړي چې ښځه یې انزال سوه، نو نارینه د ښه احساس سربیره د اعتماد په نفس احساس هم کوي، پر ځان باندې اعتماد ډېرېږي او له ښځې ښه خوند اخلي او پر ګرانېږي. وایي ښه جنسي رابطه د نارینه ذهن مینځي لکه په اوبو چې پرېوړئ. غصه، خشم او نفرت چې د ده په زړه کې وي هغه په جنسي رابطه د منځه ځي. دا که د عمر موږ وایو چې نارینه پاک زړه لري، نارینه د ښځو په رقم نه جي، عقده نه ساتي. اصلا موږ ښځې هم عقده نه ساتو، موږ احساسي موجودات یو شی بد راباندې ولګېږي او نیسو هېرولی، خو نارینه داسې نه دي. په یوه جنسي رابطه یې ګرد شان د ذهنه ووځي، پاک صفا دماغ یې او بیا په زړه کې هېڅ شی نه درته لري. وایي نارینه د جنسي رابطې وروسته معصومیت ته رسېږي، معصوم سي. وایي هېڅ تداوي او دوا داسې هېڅ تداوي او دوا نشته د نارینو دپاره چې د هغوی اعصاب نورماله کړي، بې له دې چې هغه ښه جنسي رابطه ده. وایي نارینه تمه لري چې یو ښه عاقله او تندرسته مېرمن ولري، ښه سلیقه ولري، ښه فکر ولري او ښه فرهنګ ولري. وایي خو نارینه دا مسایل فقط د مشترک ژوند په شروع کې نه غواړي، بلکې په مسلسل توګه تر اخره پورې غواړي چې مېرمنه یې ښه عاقله یي، تندرسته یي، هوښیاره یي، باسلیقه یي، ښه فکر ولري، ښه فرهنګ ولري او دته ښه آرایش کوي او دته ځان جوړي. دا په مسلسل توګه غواړي، نه فقط د واده په شپو کې. وایي بې له ښه جنسي رابطې د ښځې کوچني عیبونه نارینو ته غټېږي او نفرت یې ځینې پیدا کېږي. نو که تاسو غواړئ خپل پر نارینه ګران سي او نارینه مو مینه درکړي، نو تاسو کوشش کوئ چې د هغه جنسي روابطو ته اوکې ووایاست. وایي خو که ښځه ښه جنسي رابطه تجربه نه کړي، ګوره که نارینه ښه جنسي رابطه نه کړي، احساس نه کړي، نو هغه د ښځې وایي کوچني عیبونه لا ورته غټېږي او بیا یې بد ځینې راځي. خو که ښځې ښه جنسي رابطه تجربه نه کړي، نو بیا تر فشارونو لاندې راځي، د مینې احساس څخه د بې روحه جسم و احساس ته ځي، بې مسؤلیتي احساس کوي. نو ښځه خو په کور کې مسؤلیت لري د ټوله کور، د مېړه، د اولادو. که ته د هغې سره ښه جنسي رابطه نه نیسي، عاطفي مینه نه ورکوې، نو هغه د نه مسؤلیت احساس کوي او ستا پر کور یې بې زړه نه کښېني. ښځې د ورځې په جریان کې د زړه سواندۍ، فداکارۍ، مسؤلیت کارونه کوي. وایي دوی د ځان څخه پردي کېږي، د خپل وجود سره یې تماس پرې کېږي، لکه نارینه چې له ځان ورکېږي ورځنی جریان کې، یعنې خشم، غوسه او شان نارینو کې پیدا کېږي. ښځه هم داسې کېږي. ښه جنسي رابطه ښځه خپل ځان ته بیرته راولي او یو ارامښت ته رسېږي. ښځه چې ارامښت ته په جنسي رابطه کې ورسېدل، دا یعنې ستا ژوند هم ورسره سم سو، اولادونه به دې ښه تربیه سي. وایي نارینه د مینې ملایمتوب، دلسوزي، مهرباني په څیر توجه که خپل مېرمنې ته وکړي او مېرمن یې دا حس کړي چې زما مېړه پر ما دلسوزي لري، ملایمتوب لري، مینه را سره لري، نو بیا ښځه بیرته خپل ځان ته نږدې کېږي او ښځه نورو ته د مینې ورکولو احساس پیدا کوي او خپل د ښځیتوب دلربایي پکښې ډېرېږي. خو که نارینه توجه نه ورته کوي، بیا ښځه کرار د منځه ځي. د عاطفي توجه په توسط او دا چې نارینه خپل تصمیمونه او د ژوند اهداف ښځو ته ووایي، نو ښځه احساس کوي چې زه دته مهمه یم او یو مینه یې منځته راځي. چې ښځه پر ځان باور پیدا کوي، باور ښځو کې سکون او دلربایي زیږوي. بیا ستا ته کولی سي ښایسته ځان فیشن کړي او تا ته دلربا واوسېږي. وایي ښځې د توجه په توسط عاطفي احساسات ژوندي کوي او په غیر ارادي او ډیر چابکۍ سره جنسي رابطې ته راځي. یعنې که ته د دې عاطفي احساساتو ته د ژوند په جریان کې توجه وکړې، کله چې ته د دې څخه جنسي رابطه غواړې، دا 10 قدمه تا ته رانږدې کېږي. خو که ته په عاطفي نګاه ښځه راځي نه ساتې، ته د دې څخه جنسي رابطه غواړې، هغه 10 قدمه ستا څخه شاته ځي.
وایي ښځې توجه په توسط عاطفي احساسات ژوندي کوي او په غیر ارادي او ډېر چابکۍ سره د جنسي رابطې درلودلو احساس پیدا کوي. وایي هغه نارینه چې د ښځو بدن اړوند معلومات لري چې در مخه ما تاسو ته ویله چې شونډې او ځیګر ښځه وه جنسي رابطې ته تحریک کوي، خو نارینه د تناسلي آلې په لمس سره وه جنسي رابطې ته تحریک کېږي. دغه فرق که تاسو زده کوئ نو تاسو کولی سئ ډېر ژر په ارامۍ سره خپله ښځه لمس کړئ او بیا د هغې په زړه کې یو مینه منځته راوړئ. یو شی چې ډېر مهم دی په ښځو کې هغه دا دی چې تاسو د نارینه چې خپل د جنسي رابطې په لمس باندې شروع وکړي په مسلسل توګه باید لمس وکړي دوی و تحریک ته رسیږي. خو ښځې داسې نه دي، د ښځو سره د دوی د شونډو او د ځیګر په لمس کې چې تاسو کار ورسره کوئ یو ځل شروع ورسره وکړئ بیا شاته تګ وکړئ. لکه موږ چې په جنګ کې تکتیکي شاتګ کوو نه، جنګ شروع یې شاتګ کوو، جنګ درو بېرته بیا پر راځو. نو جنسي رابطه هم د ښځو سره دغه رقم ده. تا که د دې د شونډو څخه مچه شروع کړل یا چې د دې د ځیګر د لمس څخه رابطه شروع کړل دې شروع کړه بېرته یې پرېږده بیا ورته راسه بیا یې شروع کړه بیا یې بېرته پرېږده. حد اقل 2 وارې 3 وارې 4 وارې دا کار وکړئ، دې ته رجوع کوئ، بېرته ځینې لرې کېږئ. دغه یو رقم د جادو په رقم ښځه ستاسو جنسي رابطې ته آماده کوي. خو که ته یو دم ښځې ته راځې او پرې موښلې او رابطه ورسره شروع کوې دا نسي کولی چې ستا سره آماده سي. هغه وخت ښځه ستا سره آماده کېږي چې ته ورته رالې بېرته ولاړې بېرته رالې بېرته ولاړلې، یعنې شاتګ وکړه. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو دا زده کړئ چې تاسو په څه طریقه سره کولی سئ خپله ښځه منظمه تحریک کړئ. او مننه چې د دا وخته پورې مو ویډیو ته غوږ نیولی دی.